نن سبا د نړۍ په مختلفو سیمو کې بارانونه کیږي او په مختلفو سیمو کې بیا سیلابونه هم راوځي، چې دا د الله تعالی یو عذاب ده چې زیاتره خلک په د سیند په مابینځ کې بیا بند پاتې وي، چې د ژغورلو بیا څوک نه وي. تر هغه پورې موږ انتظار باسو تر څو پورې چې حکومت کوم کار ونه کړي. نو موږ تاسو کولی شو په دې ویډیو کې یو تخنیک موږ تاسو ته ښیي چې ډیره په اسانۍ سره کولی شئ د یو چا ژوند وژغورئ. نو تاسو کولی شئ په دې طریقه باندې یو تار د بوتل نه تاو کړئ، هغه بوتل بیا ډک کړئ او وروسته د هغې نه کوم کسان چې په سیند کې بند پاتې وي د سیلاب له امله، نو تاسو کولی شئ چې هغه ته ور واستوئ او وروسته د هغې نه بیا دا تخنیک ورسره هغه کوئ. نو کولی شئ د هغې تار په واسطه باندې بیا دا رسۍ هغه کس ته ور ولېږدوئ. نو دا غوټه یې کړله دا رسۍ بیا یعنې هغه ته ښیي چې داسې دا بیا ځان ته یعنې ځان پکې کلک که. وروسته د هغې نه چې دی هغه کو بیا د هغه کس ته یعنې د هغه کوم تار یې چې ورلېږلی و د هغه بوتل کوم چې اوبو نه ډک کړی و هغه ته یې ور واستوو، هغې باندې وتړو او دا بیا هغه ته ور هغه کوي. نو کله چې هغه ته یې ور ورسوله هغه بیا ځان تړي په. نو تاسو عام کسان کولی شئ چې د دې تخنیک نه استفاده وکړئ او د خلکو ژوند وژغورئ، کوم کسان چې په سیند کې بند پاتې وي. نو دا هغه کوم کس چې ده هغه ځان پرې وتړو او په دې سیند باندې یعنې سیلاب باندې ځان هغه کړو. نو دې غاړه خلک کوم کسان چې ورته ولاړ دي هغه یې راکش کاږو، نو دا کس یې وژغورو. نو تاسو هم کولی شئ د دې تخنیک نه استفاده وکړئ.